په دې حدیث کې دا دي چې یو سړی او ښځه و، د ښځې او د خاوند قصه ده، دواړه غریبانان وو. نو دا سړی په سفر باندې وته او بیا راغی. چې کله راغی نو کور ته څنګه چې راننوتو دې کور ته ښځې ته یې وایي چې بس ډېر وږی شوی یم، عندک شی سره سره شتي؟ هغې ورته وایي نعم او شتي. ابشر اتاک رزق الله، زیری دله در کومه، د الله رزق راغلی دی. دا اوس غریبانان دي، خو د دې ښځې ګمان په الله باندې څه دی؟ بد ګمان دی، ښه ګمان دی. لکه زمونږ د بس خلک چې وایي چې غریبانان دي، تو ته سره سره شتي، موږ سره څه دي؟ موږ سره څه دي؟ ښه یو سره وایي موږ سره څه دي، هغه ته هم الله وایي. او یا څه چل به وکړي، د دې مال چوکیداري وکړي دی ته بړ چې لاړ شي. ځکه چې ده ټول عمر وایي نشتي، چې نشتي نشتي. دا ښځه وایي چې شتي بس رزق را روان دی. نو سړي ورته وایي چې به شتي وی راوړه، نو دا بیا هم غلي ناسته وه. ښه کور کې څه شتي نه، خو دوی دې خاوند ته دا خبره وکړه چې څه وخت تېر شي، ستړی راغلی او چې لږ ټیم یې پاس شي. دا د درنې ښځې او د مؤمنې ښځې صفت دی ګورئ، چې دا خاوند ته سکون رسوي. او دا بعضې او چې خبر نه د دین نه، ټوله مسله د دین کې ده. نو چې کور ته ورننوځي ته به ستړی راشي، ته ماشوم پامپري او پی او سبزي او ډاکټر او بل راولیدلی او بل خندلي او بل ژړلي، ګاونډی راغلی او هغه راغلی، استاد بې پیسې، سکول کې پیس، مدرسې کې. هغه وایي چې یالله وزغلم د دې کور نه، وتښتم د دې کور نه، که پټ شم چېرته. سړی د بار نه راشي چې زه لږ دمه شوې، دا ورته د ټول هغه قیسې راوباسي چې د هغه بلډ پریشر وخېږي. دا اوس کور کې څه نشته، خو دا وایي چې دا خاوند څه وخت ښه تېر کړي او په الله یې ښه ګمان دی، رزق وایي د الله طرف نه را روان دی. ښه هغه ورته وایي لاړه شي راوړه که نه، ابتغي ان کان عندک شی، وی راوړم نعم هنیه، لږ صبر وکړه. نرجو رحمت الله، د الله د رحمت امید ساتو موږ. ته تهدي ولیکي. بې حدیث کې بیا دا دي چې حتی اذا طال علیه الطوى، په دې سړي باندې دا لوږه ډېره زیاته شوه. چې ډېره شوه نو بیا ورته ووایي حقي تباه شي، قومي فابتغي ان کان عندک خبز فأتني به، پاسه کې صحیح راوړه. فإني قد بلغت وجهدت، زه په لوږه کې آخري حد ته رسېدلی. هغې ورته او راوړمه، خو چې دا تنور صرف ګرم شي، تنور ګرم شي بیا راوړم. هغه بیا یو ساعت غلی شو. فلما ان سکت عنها ساعه، یو ساعت بیا غلی شو. نو هغې ورته د ځان نه بیا دا خبره وکړه، ځکه چې د کوم وخته پورې به دا خبره پټه ساتي چې څه نشته. ورته یې وویل ته په خپله لاړ شه هغه تنور وینه، ته په خپله لاړ شه هغه تنور وینه. بیا هغه سړی پاڅېدو چې لاړ دې تنور ته ویې کتو، نو هغه د روټو نه ډک او اوړه غنم دا هر څه پراته وو. نو چې کله هغه دا تنور یې وکتو، ښځه راله ویې کتو او هغه ډوډۍ یې راویستې او هغه یې وخوړې او د الله شکر یې ادا کړو. حاصل دا دی د حدیث، اگر که بیا پکې مخکې نور الفاظ شته چې د دوی په الله باندې څه ښه ګمان و، الله ورسره هغه شان وکړو.